دومره وروچت کړم چې زه خو ډېر ټیټ یم دغه ته نشم رسېدی. ما یو شعر خو ما ته شعرونه یادېږي نو شعرونه زده کوی نه شم. یو چا دپاره مې لیکلي وو چې هغه شعر مفهوم داسې دی چې ته د مازدیګر په وخت خپل ستوري ته ګورې. مطلب مې دا دی چې زه مازدیګر په وخت خپل ستوري ته نه ګورم. زه چې څومره یم بس هغومره یم، هېڅ مې نه دي کړي نه پښتو ته نه ادب ته. ستاسو د کور ودان وي. پرونی زه چې نورنګ نه را روان شوم، ملګرو ما ته کومه مینه په سفر کې راکوله، هغه ما محسوسوله او د هغې مینې په زور ما سفر کوه او خوست ته راورسېدم. خوست ته څو کاله 12 کاله یا 15 کاله 14 کاله مخکې زه راغلی وم. نو د بازار کې مې چا نه پوښتنه وکړه چې ډاډوال ته کوم ځای نه موټر یا څه شی ځي. هغه یو کس داسې مسخره غوندې کې وویل چې لکه ډډوال، ما ډډوال وویل. داسې مسخره غوندې وکړه، بل ته یې وویل چې ځه قنداری دی. نو ما وویل چې دا نفرتونه دومره زیات دي، خو اوس چې رالم هغه هر څه مې ولیده چې هغه بدل شوي دي. مینه ده، محبت دی. دغه پرونی غونډه هغه چې ما سوچ کوه نو دا زما درناوی و، خو دې کې ډېر مهم پیغامونه دي د افغانستان لپاره چې ما کوم لیدله. ما یوه لیکنه کوله خو رانه خرابه شوه، زه بیا مې دویم ځل کوشش ونه کړ. زه داسې محسوسوم چې دغه غونډه په خپل ځان کې یو لوی پیغام لري. هغه دا چې ټول افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې موږ باید سمتي، قامي، ژبني دا توپیرونه د منځه وباسو او ایستلي مو دي، او دې نه به خلک ډېره فایده واخلي. خپل مشران، اتلان، پوهان انشاءالله دا زه نه وایم چې دا یو بنیاد دی، خو دې نه به یو الهام نور هم واخلي. خبرې ډېرې نه اوږدوم. نن خو فطرت صاحب او خیرخوا صاحب نور کوم ملګري چې دي ما ته نومونه نه دي معلوم، دومره لرې ځای نه سفر کول، نو دا هم د مینې ثبوت دی، د مینې پیغام دی، د یووالي پیغام دی، د وطن پرستۍ پیغام دی، د قام پرستۍ پیغام دی. الله دې دو ته اجرونه ورکړي او خوستوالو ملګرو ته. او پرون مو یاد کړي دي، موږ یې مننه کړې ده، نن بیا ټول عمر یې مننه کوم چې ما ته دومره مینه راکړله. او خیرخوا صاحب دوی بار مننه چې دومره لرې سفر دومره ځان ستړی کړ یو معمولي سړي دپاره. زه بیا منم دوی، الله پاک دې دوی ته اجر ورکړي. ډېره مننه. د الله په مینه کې، د محبوب په مینه کې، د وطن په مینه کې سړی هجرت ته مجبوره کېږي. او د هجرت پورې یو خاطره را په یاده شوه. دا د هجرت په اول وختونو کې زه پېښور کې وم، د نوي کور نوي ژوند ډرامه مې لیکله. نو بیا د اسلامیه کالج ته مخامخ یو وړوکی غوندې هوټل و. هغه هوټل کې هغه د هوټل هغه اشپز چې و لوی غټ سړی و، ډېر خوږروا سړی و. هلته شاته جومات و، د دې جومات خادم هم و او ډېر خوش طبیعته سړی و. یو بل ځوان ښکلی صوفي مبارکه ږیره و او ډېر ښکلی صفا سوتره و. هغه به د دودپتي پخولو، نو زه د دودپتي باندې هم داسې عادت شوم، ډرامې به مې لیکلې د نوي کور نوي ژوند.
نو بیا په ورځ کې مې 50-60 پیالې دود پتیان څښلې وې. نو دلته به ناست وم او دغه هوټل چې و داسې ارامه فضا یې وه. په دې غرمه کې به په 12 بجو کې به موټروانان راتلل. زموږ دفتر چې و د ماسپښین د لمانځه نه وروسته زموږ کار پیل کېده. نو کله کله به داسې د پېښور ځوانان به راغلل یا افغان مهاجرین به راتلل. داسې یوه ډله راغله د یو میز نه شاوخوا کېناستل زموږ افغان مهاجرین وو. په دې کې یو ډېر ښکلی د پاخه عمر 40 کلن ځوان سړی و، خو ډېر ښایسته و او ډېر ښکلي و، توکړې جامې اغوستې وې، ښایسته و، توکړی وسکټ، دا هم ورسره کېناست و. نو دی یو بل باندې ټوکې کولې. نو دغه زموږ په د مهاجرو باندې داسې د مهاجرت ته یې داسې یو سپکه کلمه وکاروله. نو لکه شعر یا د شعر یو بیت چې سړي ته په خیال کې راشي، لکه مرغۍ غوندې راشي اوږه باندې دې کښېني، داسې یوه خبره زما ذهن ته راغله. نو ما ویل چې ته ور ولاړ شه دا خبره ورته وکړه. بیا مې وویل چې دغه سړی چې دی دا کوم افسر به وي، هغه به راته وایي چې ستا یې څه کار ته اوس. هغه وخت کې زه هم ځوان وم، احساسات به هم لږ ډېر و که نه. نو بیا مې ویل چې نه والله دا که چېرې دا خبره زه درته ونه کړمه دا به یو ډول منافقت وي چې زما په زړه کې دغسې یو الهامي یو خوږه خبره راګرځېدلې ده او زه یې دته له ویرې نه یا له ډار نه یا له دې نه چې ما سره به جنګ وکړي نه شم کولی. نو داسې غلی ور ولاړ شوم چې داسې ورتلمه. دا زموږ د مهاجر وطنوال چې و دا داسې چاپېره ناست و، دی مخامخ راته ناست و. ده سترګې راپورته کړې، داسې روانشناس معلومېده. نو د زما په څېره کې دغسې یو څه حیرت ولوستلو چې څه خبره خو ورسره ده. نو ما ته وی چې جی امر. نو ما ورته وی چې امر نه دی، تا ته یوه خبره کوم. هغه داسې حیران چې څنګه خبره راته کوې. نو ما ورته وی چې تاسو ټوکې ټکالې کولې، تا داسې یو رقم خبره وکړه. ما زما زړه ته یوه خبره راغله چې باید تا ته یې وکړم. هغه حیران شو چې مهرباني جی. نو ما ورته وویل چې تا کله په دې فکر کړی دی چې زموږ پیغمبر هم مهاجر و؟ هغه د خپله خبره د ټوکو چې د مهاجرت پرې کړې وه په دې باندې سر خلاص شو. وایي جی ډېره بښنه غواړم، وایي په ژوند کې به بیا داسې ونه کوم. وایي خو دا زما ملګري دي دغه افغانان، وایي دوی ما ته وایي چې دلخور یې نه پوهېږم پنجابی یې څه و څه یې، وایي زه هم دا ټوکې ورسره کوم. نو دغه د خبره د هجرت ته چې قرار صاحب د دې وطن په مینه کې د خدای په مینه کې نو مهاجر و او دا د بیا بیرته وصال یې وشو په خپل وطن کې او دلته د خپل وطن مینې بیرته راوستلو او دلته بیا چې خوست ته راغلو بیا موږ ډېر بختور یو. نو بس الله تعالی دې دلته خوشحاله ولري او استاد خیرخوا صاحب او فطرت صاحب نور ملګري چې راغلي دي او قرار صاحب ته مینه ورکوي. نو دا په حقیقت کې ټول وطن ته مینه ورکوي. که چېرې یا وایي چې په فارسي کې وایي چې موږ نمونه خروار وطن ته د مهاجرینو سیل راماته په میلیونونو او ملل متحد هم ستاسو په راډیوګانو نه اورئ که نه چې یو ډول د خواخوږۍ اعلانونه کوي چې یعنې د دې وطن سره چې د نیمې پېړۍ په مشکلاتو کې تیر دي، یعنې دې ته باید ډېره توجه وشي. نو بس خیرخوا صاحب دوی به هم راځي او موږ د قرار صاحب له برکته پرون داسې یوه غونډه وکړه چې څه موده مو نه وه کړې. کله کله دغه داسې هجرت برکتي کار دی، نو دا زموږ په غونډو کې به هم برکتونه واچوي. هغه کوم خیالونه چې د مهاجرت نه راوړي دغه به موږ دپاره زموږ د شعرونو ته هم دروازې ور پرانیزي. استاد د ژبې اهمیت یاد کړو چې یعنې د قرآن کریم ځینې کلمات یا ځینې آیاتونه د تېرو زمانې چې هغه د جاهلیت وخت شعرونه وو، یعنې دغه د ژبې د هویت د تثبیت لپاره په شاعرۍ باندې استناد کېږي. نو شعر دی که لیکوالي ده او قلم دی، نو الله تعالی دې وکړي چې زموږ ځوانان په دې کې ډېره لویه پوهه لوی الهام ترلاسه کړي. د دې وطن دغه ستونزې چې دي، د دې وطن دغه فاصلې چې د خلکو ترمنځ راغلي دي او دې وطن کې چې د هویت دپاره دوی لوی کارونه وکړي. او ډېره مننه نور دوستان هم خبرې وکړي. ډېره مننه.